رسول الله مبارک فرمایي وي ټولو زما امتیانو ته به بخښنه وشي مګر هم یوې ډلې ته دې ته به بخښنه نه کیږي، نه یوازې بخښنه به نه ورته کیږي بلکې دا خلک به د الله تعالی د رحمت نه هم محروم وي چې خدای دې مونږ او تاسې ځینې وساتي. ډېر جالب حدیث شریف دی، تاسو ورته توجه وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي یوه ډله خلکو ته به بخښنه نه کیږي، د الله تعالی رحمت نه به محروم وي. هغه به هغه خلک وي چې دی دوی یوه حرام کار ته حلال وایي او دغه حرام کار به د خلکو په مخ کې کړي، یعنې اشکار او په ښکاره ډول کې د خلکو ته به نه یوازې چې بخښنه نه کیږي، د الله تعالی د رحمت نه به هم محروم وي. او مهم هم نه ده چې دغه کار وړکی دی که لوی دی، چې په هر اندازه وي ته چې په ښکاره ډول کې دلته د خبره خرابه کړله. داسې نه ده چې د چا نه د ګناه ونه شي، داسې نه ده چې د چا نه د خطا ونه شي. تاسو چې دغه هر څوک پیژنئ، حتی هغه علما چې تاسو فکر کوئ چې د دوی نه به اصلا ګناه نه کیږي، د دوی نه هم ګناه کیږي، خو فرق صرف دومره دی چې دوی ښکاره کوي، نه په افتخار خلکو ته نه وایي صحیح ده ګناه د هر چا نه کیږي چې کله ګناه درنه وشوه لاس د الله تعالی په دربار کې پورته کړه او بخښنه وغواړه، په ګناه باندې افتخار مه کوه، کینې داسې یو عذاب به وي چې تاسو ته مې مخکې ذکر کړله، ډېر خطرناک دی. السلام علیکم. انسانی که محبت الله را به دست آورده